سلام ګران لیدونکو، پام کړئ د نن خبري ټولګې ته. ډاکټر اشرف غني پر افغانستان د پاکستان بمبار ته په غبرګون ویلي چې زه چمتو یم چې د یوې افغاني لازمي ملي اجماع رامنځته کولو او له نړۍ سره بیرته د افغانستان د نښلولو او وصل لپاره له کوم امتیاز پرته خپله ونډه ادا کړم. ډاکټر غني زیاته کړې زمان نه درېږي او هرې شیبه نوره هغه پخوانۍ لحظه نه ده. دغه لور ته په ګام پورته کولو کې هر ځنډ نه جبرانېدونکي عواقب لري او مسؤلیت یې پر هغوی راځي چې په سرتنبګۍ د ملت د ارادې مخ کې درېږي. هغه زیاته کړې زما په باور د حل اساسي لاره دا ده چې افغانستان خپله نړیواله بېطرفي په رسمي واضح او عملي ډول اعلان کړي او خپل بهرنی سیاست د ملي ګټو پر بنسټ تنظیم کړي. خو تر هغو چې هیواد په انزوا کې ساتل کېږي تمه مه کوئ چې د افغان ملت فریاد به په سیمه او نړۍ کې څوک واوري. نن داسې شرایط رامنځته شوي چې هره ورځ زموږ پر خاوره بمونه غورځي، خو د نړۍ غبرګون کمزوری دی او د سیمې ډیری هیوادونه دغو پیښو ته داسې ګوري لکه هیڅ چې نه وي شوي. ولسمشر غني په پای کې ویلي تر بل هر وخت نن اړتیا ده چې دا ډول مسایل پر ملي خبرو اترو بدل شي. داسې ملي خبرې چې ټول افغانان پکې له سیاسي، قومي، ژبني او فکري اختلاف پرته د هېواد د ژغورنې او د راتلونکي مسیر ټاکلو لپاره برخه واخلي. د افغانستان راتلونکي یوازې د ملت په ارادې لازمي ملي اجماع، عزت، خپلواکۍ او ملي ګټو اتکا کولی شي. نوري وایي هیڅ چاته به د افغانستان د امنیت ګډوډولو اجازه ورنه کړل شي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر نور الله نوري په کابل کې د شیعه علماو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان امنیت او د هیواد له خاورې ساتنه د دوی له لومړیتوبونو دی. نوموړي ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان امنیت ګډوډ کړي. نوري ویلي هر هغه یرغلګر چې افغانستان ته په بد نیت راغلی له ماتې سره مخ شوی او دغه موضوع باید د ټولو لپاره د عبرت او درس په توګه وکتل شي. د سرحدونو قبایلو چارو وزیر له خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي او د دوی ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا خلک دې د دوی ملاتړ وکړي او دوی به د خلکو ساتنه وکړي. د افغانستان پر 3 ولایتونو د پاکستان بریدونه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي. د افغان حکومت په وینا د افغانستان په 3 ولایتونو کې په دغه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 36 ملکي وګړي وژل شوي او 133 نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي افغان ډاکټران د ناروغانو ته پاکستاني درمل نه لیکي. د دفاع وزارت د صحي قومندانۍ مسؤل ډاکټر محمد طاهر احرار وایي د ټیټ کیفیت له امله له پاکستان څخه د درملو واردات منع کړي دي. نوموړي وایي د پاکستان د افغان ناروغانو اړتیاوې د فشار د وسیلې په توګه کاروي او ادعا یې کړې چې پاکستاني درمل لازم کیفیت نه لري. احرار له ډاکټرانو غوښتي چې ناروغانو ته پاکستاني درمل ونه لیکي او زیاته کړې ده چې د په وینا د پاکستاني درملو سپارښتنه ستر خیانت ګڼل کیږي. هغه د خپلو څرګندونو پر مهال د دې پریکړې د عملي کېدلو څرنګوالي او د پاکستاني درملو د وارداتو د بندیز په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. صالح وایي همدا شیبه هم د پکتیا ولس جمهوریت غواړي. د جمهوریت نظام لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي که راتلونکي اونۍ په پکتیا ولایت کې ټاکنې ترسره شي له 90 سلنې ډېر خلک به د افغانستان جمهوري نظام، اساسي قانون او ملي بیرغ ته رایه ورکړي. صالح په یو بیان کې ویلي چې پکتیا د افغانستان د ډېرو نورو سیمو او ولایتونو په څېر د طالبانو تر واک لاندې ده، خو د هغه په وینا طالبان په دغه ولایت کې د افغانانو استازي نه دي. هغه زیاته کړې چې پکتیا د ترهګرو ځاله نه ده او عادي خلک ان طالبانو ته لاسرسی نه لري. پرېږده چې د هغوی پر سیاستونو او د هغه په وینا ملي ضد او متعصبانه تګلارو اغېز ولري. د نوموړي په وینا طالبان له هرې هغې لارې او وسیلې سره دښمني لري چې خلک پیاوړي او باخبره کړي او له همدې امله له ځیرکو ټلیفونونو څخه هم ویره لري. ایران وایي په راتلونکو ورځو کې له امریکایي لوري سره د لیدنې پلان نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي تهران په راتلونکو ورځو کې له امریکایي لوري سره په هیڅ کچه د لیدنې پلان نه لري. بقایي د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې په لبنان کې د جګړې پای ته رسول د امریکا ژمنه ده او واشنګټن باید اسرائیل هم دې کار ته اړ کړي. هغه زیاته کړه چې ایران د امریکایي لوري سره د راتلونکو ورځو لپاره د خبرو یا لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همداراز ویل چې د چهارشنبې په ورځ به په دوحه کې له قطري چارواکو سره د تفاهم لیک د مادو او د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدلو په اړه غونډه ولري.
د سبا 6,000 افغان حاجیانو د لیږد او بیرته راستنېدو بهیر بشپړ شو. اریانا افغان هوایي شرکت ویلي د 1415 لمریز کال د افغان حاجیانو د لیږد او بیرته راستنېدلو بهیر په بشپړ ډول پای ته رسېدلی دی. دغه شرکت د سې شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي سږکال یې د 450 الوتنو له لارې 6,210 افغان حاجیان سعودي عربستان ته لیږدولي. د خبرپاڼې له مخې د حاجیانو د لیږد او بیرته راستنېدلو دغه عملیات د 1415 لمریز کال د چنګاښ میاشتې په 9مه نیټه بشپړ شوي دي. د اریانا افغان هوایي شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت د حج د عملیاتو د بهیر له مسؤلینو او کارکوونکو څخه مننه کړې او ویلي دي چې د دوی د همغږۍ او هڅو له امله دغه پروسه په بریالیتوب ترسره شوه. یوازې تیره میاشت د افغانستان 50 سلنه واردات له ایران شوي دي. نړیوال بانک په یوه راپور کې ویلي افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وارداتو او ترانزیت په برخه کې په زیاتېدونکي ډول پر ایران تکیه کړې. د یاد بانک په وینا دغه وضعیت افغانستان د سیمه ییزو سیاسي کړکېچونو د پولو تړل کېدو او د لوژستیکي ستونزو پر وړاندې له پراخو ګواښونو سره مخ کوي. د یاد بانک د راپور له مخې یوازې په می میاشت کې د افغانستان 50 سلنه واردات یا په مستقیمه توګه له ایران نه راغلي او یا دغه هیواد له لارې تیر شوي، په داسې حال کې چې 40 سلنه نور واردات د منځنۍ اسیا له لارو دغه هیواد ته رسیدلي دي. راپور زیاتوي چې ایران د روان مالی کال په لړ کې د افغانستان 10.6 سلنه، متحده عربي اماراتو 12.1 سلنه، چین 11.9 سلنه او ازبکستان 8.6 سلنه واردات تامین کړي. نړیوال بانک خبرداری ورکړه چې د ایران پر ترانزیتي لارو زیاتېدونکې تکیه د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ جوړښت زیانمنوي. نړیوال بانک همدارس په خپل راپور کې ویلي که په افغانستان، پاکستان، منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د کرنې او خوړو په برخه کې پانګونې او پالیسۍ عملي شي نو تر 2050 کال پورې شاوخوا 15 میلیونه نوې دندې رامنځته کېدای شي. له امنیتي ګواښونو سره سره د هرمستنګي له لارې د کښتیو تګ راتګ دوام لري. د بیړیو څار نړیوال شرکت مارین ترافیک ویلي سره د دې چې امنیتي اندېښنې لا هم پر ځای دي او د جمعې او شنبې په ورځو پر 2 کښتیو بریدونه شوي، د هرمستنګي له لارې د کښتیو تګ راتګ لا هم دوام لري. دغه شرکت ویلي په تیرو 3 ورځو کې د هرمستنګي له لارې د 108 کښتیو تیریدل ثبت او تایید شوي دي. د راپور له مخې د جون په 26مه تر ټولو ډیر تګ راتګ ثبت شوی چې 48 بیړۍ ترې تیرې شوي دي. ورپسې د جون په 28مه 38 او د جون په 28مه 22 کښتۍ له دغه تنګي تیرې شوي دي. د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې د دوبنا فضایي مخابراتو مرکز په نښه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي اعلان کړی چې دغه هیواد دفاعي ځواکونو د مسکو د دوبنا فضایي مخابراتو مرکز په لرې واټن برید کې په نښه کړی دی.